ځای پورته به په ده زینو کې ور وخیجو. دې خواته دا باغ دی چې ونې جالبې دي او خلک ډېر راځي لیدلو ته یې. او دا د رود په غاړه بارونه او رستورانتونه او بیر یا واین ګارټنونه دي. نو ګارټن خو په جرمني ژبه کې باغ ته وي، هغه دوستان چې نه پې پوهېږي. نو بس دغسې یو ښکلی ځای لري د چکر او ګرځېدو لپاره. دغه اکثره ودانۍ چې په دې شاوخوا کې اوس دي دا پخوا دولتي ودانۍ وې یا د هغه وخت د پاچاهانو و امیرانو ځایونه وو چې اوس یا په هوټل او رستورانتو بدل شوي دي او یا هم په داسې موزیمونو باندې بدل شوي دي. هغه خلکو پخوانیو کسانو مجلل ژوندونه اوس نشته. نو نه پوهېږم اولادونه لمسیان به پاتې وي که نه د هغې خلکو. دا څه شی دی؟ ځینې هم بیا تر اوسه همغه د مذهبي خدماتو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېږي، لکه ځینې کلیساوې او کنیسې او یا نور ځایونه. یو مسجد هم دلته په درزدن ښار کې جوړ شوی و چې مشهور دی. هغه خلکو چې ودانۍ جوړه کړې ده داسې خلک وي چې جواز نه و اخیستی خو نقشه یې د مسجد غوندې ورکړې. او بیا ما چې ولوستل دغسې نه وه، کس چا چې جوړه کړې مهندس یا هنرمند یا هر څوک چې و شکل یې د مسجد ورکړی، خو بیا پکې سګرټو فابریکه وه. نو اوس نه پوهېږم چې څه کار به ترې اخیستل کېږي. ځینې خلک دغه سرګرمۍ هم لري، بیا که څوک پیسې ورکړي یا دغه شیان چې دوی خرڅوي دا ترې واخلي، دا بیا دوی عاید کېږي. خو دلته چې څوک راځي وګرځي اکثره ماشومان د هغو ساعت ورسره تېرېږي. دا هم دلته لاندې کوم ځای دی لیدلو وړ؟ نو دغه اکثره اوس موزیمونه دي، داسې ودانۍ او مشهور موزیمونه هم دي. دې نه غلاوې هم شوي دي ډېرې. هغه یو 2 کاله مخکې یو عجیبه کیسه شوې وه دلته د غلا. یو څو غله راغلي وو، هغه برق یې د سیمې بیخي بند کړی و، بیا سیکورټي کامرې ورڅه بند شوي وو. نو دوی په ډېره لوړه کچه غلا کړې وه او د یوه موزیم نه یې د
سلګونو میلیونه ډالرو جواهر وړي و، الماس و، هغه په الماس سینګار شوي تورې و، غمي و، نور هر څه چې و. بیا څه یې لکه چې بېرته لاسته راغلل سږ کال یا څه وخت وړاندې مې یو خبر ولوست، ځکه چې د هغو خرڅېدل یا خرڅول د غلو لپاره ډېر مشکل و، نو ممکن له همداسې ستونزې سره مخ شوي وي او نه وي توانېدلي چې هغه ټول خرڅ کړي. دا نو تفریحي کښتیو یوه ده چې اوس را روانه ده، غټه ده. داسې لاندې ورکوز شومه چې دغه پله ننداره هم وکړو دې ځای نه، دې خوا نه ممکن یو څه ښه ښکاره شي. دوه پلونه دي دلته نږدې یو بل ته، چې یو یې دغه دی چې تاسو ته ښکاري موټر او ټرینونه ټول پرې پورې وځي، او یو هغه بل دی چپ لاس ته، هغه بیا د موټرو پر مخ بند دی، خو شترسنبان یا ټرام پرې پورې وتلی شي، همداشان پیاده یا بایسکل. او د هغې نه وړاندې بیا بل پل دی چې په هغې باندې بیا موټر پورې وځي. دې خواته نو دا اوس چې زه پکې ولاړ یم، دې ته د درستن نوی ښار یا نوی شټات برخه ورته ویایي، او دلته ډېرې ودانۍ لکه مخکې مې چې ووې نوي دي، خو دې خواته بیا ډېر بیروبار نشته، او مشهوره برخه چې ده هماغه ده، ټول تورستان هم چې د مزړې برخې ته راځي. او یوه مهمه موضوع چې باید اشاره ورته وشي هغه دا ده چې دغه ښار درستن تر 1990 کال پورې د شرقي آلمان یا شرقي جرمني برخه و چې DDR یا DDR ورته ویل کېده مخفف ډول. نو دا لږ یا یو څه یوه برخه یا ټول د هغو پرمختګونو نه وروسته پاتې شو کوم چې په لویدیځ آلمان کې وو، ځکه لویدیځ آلمان کې نورو هیوادونو ورسره غربي هیوادونو ورسره مرسته کوله، او د جګړې نه وروسته ډېرې برخې جوړې شوې. په دې برخه کې په اول سر کې روسان حاکمان وو، وروسته شرقي آلمان وو چې کمونستان وو یا روس پلوي وو. نو دا برخه ډېره له بیا رغونې نه پس پاتې شوه، او ویل کېږي چې تر 1990 کال پورې ډېر توپیر درلود، خو بیا چې بېرته جرمني لویدیځ او ختیځ سره یو ځای شول، بیا بېرته دلته هم د بیا رغونې کارونه پیل شول، او بیا وروسته دغه دی چې اوس له یو ښکلو او موډرنو ښارونو شمېرل کېږي. دغه د فریډ اګوستا 2 یا 2 اګوست مجسمه ده چې دا هم د دې ښار له مشهورو پخوانیو واکمنانو څخه یو، او ښار ډېر د هغه په نامه هم پېژندل کېږي. نو راځئ بېرته به بلې غاړې ته پورې وځو، او کومې برخې چې پاتې دي هغه به وګورو. هغه وړاندې چې ښکاري مسجد یادونه مې چې وکړه، سګرټو فابریکه چې پکې ده، یوه پکې نه پوهېږم چې اوس به څه کار ته اخیستل کېږي، هغه وړاندې دی هغه ښکاري، او دې خواته نو بیا هم ده اصلي پل دی د ښار یا مرکزي پل، او پسې زوړ ښار، او همداشان چپ لاس ته نوی ښار. او ښار ډېر غټ نه دی د درزدن، کولی شئ له ښاري ترانسپورت نه ګټه واخلئ، په اسانۍ په څو ساعتونو کې وګورئ. خو عموما خلک چې دي هغه ډېر موزیمونو ته ورځي،
او موزیمونو کې خو نو طبعا ګرځېدل بیا ډېر وخت غواړي، کتل غواړي، نو هغې کې بیا باید وخت ورته ځانګړی کړئ که غواړئ وګورئ. له هغه پرته باید سړی بیا نور وخت په طبیعي ځایونو کې تیر کړي. روډ په غاړه نو خلک میلې هم کوي، اگر چې دا برخه ډېره وچه پاتې ده. سږ کال بارانونه هم نه و غیر د دغې څو وروستیو ورځو نه، او جرمنان د وچکالۍ شکایت هم کوي. د اقلیمي بدلونونو په اروپا کې بیا په جرمني ډېر اغېز کړی دی. پخوا په شان بارانونه نشته او هوا هم کله ډېره ګرمه یا کله ډېره یخه وي. په ژمي کې هم ورې نه وې. دغه شی چې جوړ کړي جالب ښکاري، څه شی دی؟ مجسمې په شان. ښار میترو نه لري، یوازې دغه ټرمونه دي او همداشان بسونه. او خو نورو ښارونو یا نورو هیوادونو ته بیا د عمومي سټیشن نه ټرینونه ډېر ځي. پراګ مثلا نږدې د 1.5 ساعت شاوخوا لاره شاید وي، هغلته هم بسونه ځي هم ټرینونه ځي، او دا یو سټاپ دی د هغې ځای نه تر جرمني یا د اروپا نورو برخو ته عموما د چک، حتی اتریش او هنګري ډېر خلک په دغه لاره غربي اروپا ته ځي. نو داسې یو ځای دی که د افغانستان سره مقایسه کړو. د کوم ښار نوم ورکوئ؟ څه فکر کوئ؟ مزار شمالي ښارونو کې یا ممکن کندوز جغرافیایي لحاظه نور خو مقایسې وړ نه دي په نورو برخو کې. او دا هم د تیاتر پلاتس یا د تیاتر میدان دی په درزدن کې. دغه مجسمه چې ده د جان په نوم د پخواني یوه واکمن ده چې ډېره مشهوره ده او ډېره پخوا جوړه شوې ده. هم په 1883 کال کې ایښول شوې ده او تر اوسه شته. دې ته مخامخ دلته نږدې مخامخ چې ګورئ هغه یوه اوپرا ده او ډېره تاریخي ځای دی. شاوخوا 4000 چوکۍ پکې ځای په ځای شوي دي فکر کوم، او یا ځایونه لري د کېناستلو. ډېر مشهور دی او د نړۍ په کچه دا مشهور دی. اوپرا دننه ډېره ښایسته ده. دې خواته بیا د ټاشنبرګ قصر دی چې دا هم ډېر پخوانی دی، هم د 1911 کال راهیسې موجود دی. او لږ دې خواته په دې کونج کې چې ده دا په 1821 کې د دې ځای د پولیسو مرکز یو ودانۍ جوړه شوې ده، دا وړه چې په برلین کې هم دې ته ورته یوه ودانه موجوده وه. او دې څنګ ته هم هغه نورې ودانۍ دي چې د درستن کسل په نوم یو قصر دی او کلیساوې او نور موزیمونه دي. نو که راتلی دغه میدان ته هم راشئ، دا هم دغه رود غاړې ته نږدې دی او کولی شئ لیدنه ورڅخه وکړئ. ښکلی ځای دی. دا هم د درستن ډېر مشهور قصر څوینګه دی، خو
متاسفانه چې اوس کار پکې کېږي او هغه ښکلا چې و هغه موږ نشو لیدلی د باغ ډېر ښکلی و. په دې کې هم ځکه ډېر موزیمونه شاوخوا پکې خوندي دي، ډېر وسایل تاریخي پکې خوندي دي، کاشیان او سلطنتي آلات او هغه د ریاضي او د فیزیک اړوند ځینې تجربي شیان پکې خوندي دي، همداشان د وسلو نندارتون پکې دی. خو دا چې کار پکې کېږي نو متاسفانه نشو لیدلی. دلته یې نقشه وینئ چې دې باندې کار کېږي، خو پخوا ډېر ښکلی و. یو ځل زه راغلی وم ورته عکسونه به یې درته کېږدم او به ووینئ. او فکر کوم کوم ته د باغ لاندې د ودانیو تهدابونه لوڅ شوي او راپیدا شوي یا پلټل شوي دي. دا ډېر مشهور دی په ټول جرمني کې. نو هیله ده زر تر زره ورغول شي. یو جنجالي کار چې دلته دی هغه دا دی چې دا کارونه دغه رغنیز کارونه ودانیز کارونه ډېر ورو کېږي او دې سره یې سړی په تنګ کېږي. نو یو ځل چې یو ځای راوپلټي خصوصا دا شرکتونه بیا یې ډېر په ارامه کوي، ورو ورو یې کوي او د هغې وخت ډېر زیات وي ځکه دوی دغه د اداري کارونو یا د وخت پیسې هم اخلي او ممکن فساد به هم پکې کېږي، سړی نشي ویلی. خو ښایي د ډېرو فرصتونو مخه به نیسي. راځئ دلته بل وړ ور وخېجو، د دې د برنډې نه هم ښه لیدنه کېږي، سړی لیدلی شي. هلته چینې فوارې او اوبه هم شته، نه پوهېږم څومره درته جالبي دي. دا د سوینګه برنډه ده. دا نو ټول تاریخي قصرونه دي، پاچاهانو د حاکمانو او هغو نو ښه ژوندونه کړي. لاړ به شو هغه بلې خوا ته، د هغه تاج لاندې به وګورو چې دا د ټور رهنماوي چې دي دا هم ډېر جالب دي، ډېر ښه معلومات ورکوي. غواړي چې یو شی ډېر جالب وښیي تر اندازې که زه داسې فکر کوم. زه هم کوشش کوم چې تاسو ته یې په اړه ډېر معلومات درکړم. کومنټونو کې راته لیکئ چې څه غواړئ یا کوم څه درته په زړه پورې وو یا نه وو. نو ښه دی چې کیسې سره وکړو. هم د سوینګر دغه بله څنډه ده. درستن ته د جرمني د جواهرو بکسه هم ویي او یا هم د جرمني د جواهرو سویې بکسه یا سوځېدلې بکسه او علت یې دا دی چې دا په د بمبار کې متاسفانه ډېر ژوبل شوی و، سوځېدلی و ډېرې برخې. ویل کېږي چې په درستن کې د ټول اروپا په کچه
ډېر تاریخي آثار او جواهر او داسې قیمتي شیان چې دي هغه خوندي دي، نو دې خاطر هم ډېر مشهور دی او خلک ډېر لیدلو ته راځي. د درستن په اړه یوه بله مسله چې دغه دا ده چې شاوخوا 7000 کاله راهیسې دلته خلک اوسېږي او په کندنو کې آثار په لاس راغلي دي. او د درستن معنا ویل کېږي چې په ډکشنریو کې د ځنګل خلک دي، نو ممکن نه هغه مهال به دلته خلک یوازې په ځنګلونو کې اوسېدل، ښارونه به موجود نه وو، نو دا نوم ښایي د پخوانیو ژبو نه راخیستل شوی وي په همه وخت کې او په دې ښار ایښودل شوی وي. ډېر خلک یې هغه چې نوستالژیک حس لري د اروپایي اتحادیې یا د دغه هیوادونو د جګړې آثارو کتلو سره یا د ښارونو کتلو سره هغه هم دلته راځي او ځینې کسان یې د دغې تورو رنګونو له کبله خوښوي، ځکه چې دا په عین حال کې هغه حالت او جګړې او مسالې خلکو ته سړي ته ور په زړه کوي. دغسې تور ځایونه بیا ممکن یو غموونکی حس هم ولري، ویل کېږي چې دا هغه ځینې ځایونو کې حتی پخوانی دود پاتې دی چې دلته به د نږدې نه یې تاسو کتلی شئ اگر چې ښایي ډېر زړې شوي وي دا تیږې. دلته خپله په دی سوینګ کاسل کې دننه یو رستورانت هم شته. ښکلی دی.